طالبانو کله چې ښځه حامله سي کرا چې د حمل په نس کې غټېږي په تیانو کې شودې ډېرېږي تر دې پورې چې وضع د حمل ته راورسېږي. کله چې وضع د حمل ته راورسېږي شودې سمې مکمل عزتي له تیانو نه وځي. بس دا هماغه وخت وي چې بچی وزېږي. خو دا شودې طالبانو ته اوس د الله د عجیب تربیت ته ګوره. کله چې د مور نه بچی وزېږي دا شودې اول کې دته ډېرې قوي پکار وي. کرا د بچی باندې لکه د هغه اولو ورځو شودې که هغومره قوي وي، مثلا یو بچی 5 میاشتنی سو که دته د هغه وخت شودې ورکړي چې دی نوی د بچي مور نه زېږېدلی دا شودې د ده صحت ته څوک کوي؟ مزاج یې الله هم داسې برابر وي. کله چې دا د وړه ماشوم مزاج کرا بدلیږي دلته د شودو مزاج ورسره بدلیږي. کرا یې کیفیت طالبانو کمیږي. مونږ تاسې کورونو کې طالبانو ورګه مونږ ورته وایي، عربي کې ورته تیله وایي. پېژنئ ورګه؟ مونږ تاسې صرف ورژه ورته وایي، مونږ ورګه ورته یې دومره فرق ده پکې. که بل نوم هم لري هغه طالبانو ډېر قوي وي که نه وي. مونږ تاسې کې عادت دا ده وي دا ډېر درانده دي ورګه که نه. د سپین ږیري زړې ښځې وي دا ډېر درانده دي، قوي دي ډېر طالبان. علما د علم طب څه وایي؟ وي یوه ښځې چې بچی مخکې پیدا سوی، بچی ستا یوې ښځې اوس بچی پیدا سوی، دا ښځه به هغه بچي ته څوک نه ورکوي، هغه ښځه به ده ته څوک نه ورکوي. ولې؟ مزاجونو سره برابر نه دي. ته ما ته ووایه چې الله رب العالمین ده که نه؟ چې کله ښځه حامله سوه شودې کرا وده کوي کرا څنګه پیدا کېږي د تیانو نه درته شودې ځي. صحیح ده؟ نه تنها په ښځه کې په ټولو حیواناتو کې. کله چې بیا طالبانو داسې چل وسي چې کله دا بچی پیدا سي بیا دا بچي اول کې د ده مزاج سره یو رقم ته شودې وي. کرا چې د ماشوم مزاج بدلیږي کرا څوک سره بدلیږي، د شیدو مزاج ورسره بدلیږي. رب العالمین د کبل سو هغه شودې چې 5 میاشتې بعد د ده د مزاج سره برابرې دي هغه شودې اوس نه ورکوي. اوس چې کمې مزاج سره برابرې دي اوس یې ورکوي. چې 5 میاشتې بعد یې له مزاج سره برابرېږي بیا 5 میاشتې بعد الله د تیانو د خپلې مور نه همغه شودې ورته راباسي. دا کار څوک کوي؟ رب العالمین کوي. ته رب وپېژنه بیا ایمان پرې راوړه بیا ډېر خوند کوي. طالبانو انسانانو ګوره علما وی چې د علما د علم طب وی د چا چې مریض وي یو سړی په دوا باندې تداوی افضله ده که په غذا باندې؟ علما د علم طب خبر کوي. یو سړی مریض ده دی په دوام جوړیږي په غذام جوړیږي. اول به په چا باندې جوړوي؟ ولې؟ ځکه علما وی دا دوا داسې ده یو سړی طالبانو هره ورځ د خپل څادر ته لګېدلی هره ورځ یې مینځي. اوس دا د ما څادر ده هره ورځ یې بس مینځم صابون مې ورته ګرې. دا طالبانو زر زړېږي او که په یوه میاشت کې یا 3 میاشتو کې یو وارې مینځم طالبانو بیا زر زړېږي. هره ورځ یې مینځي. دا دوا داسې د طالبانو لکه صابون و. علما د علم طب څه وایي؟ کوم سړی چې له غذا مریض وي له غذا سره هم جوړېږي. له چا سره هم؟ په چا به یې غذا به یې کې ډېره دوا به نه ورکوي. یو او بل دا د طالبانو د علما وایي دواوې 2 دواوې دي. یو غذا د طالبانو یو له غشي نه پرهیز کول دي. دوا مه استعمالوه له غشی چې ضرر درته کوي. اوس طالبانو علما وایي یو سړی چې مریض سو له مفرد دوا سره چې جوړېده مرکبه دوا مه ورکوه. نن د علماو نه دومره ګیلې دي. مونږ چې کله کتاب الطب په بخاري شریف کې شروع کړو طالبانو طب په دنیا کې 2 قسمه ده. یو د مرکباتو ده یو د مفرداتو طب ده. د رسول الله طب د مفرداتو طب ده. افغانستان کې طالبانو د زړو ښځو زړو سپین ږیرو کم طب استعمالو یو شی مفردات. دا نن چې شربت ده پیچکاري ده ګولۍ دي دا د 10 قسمه 20 قسمه څوک ګډ دي سره. او مونږ تاسې کلي کې چې مریض څه شی به یې ورکوو مفردات. یو شی راته ووایه د مفرداتو نه مولانا؟ نه د څه شي دپاره وه؟ خېټې دپاره. ها مولانا
د څه شي کفه وه د نستې پاره وه نن طالبانو ګوري طالبانو طب وایي زه نه وایم مفرده یو سړی چې مریض شو چې جوړښت یې په چا راتله مرکباتو دوا مه ورکوه نن انګریزۍ دوا د اسلام د دوا مخه نیولې که یې نه ده نیولې یو ورځ مسلمان په دې ځان سره فکر کړی ده که نه چې ولې دې موږ ورځ تر بلې نه د مفرداتو طب د منځه لاړه له صحنې نه ووته که نه تاسې په دې خپل وطنونو کې پلرونو او مورګانو مو وړاندې مه ځئ د پلرونو مورګانو مو طب د مفرداتو ډېر استعمالو که د مرکباتو نه نیولې طالبانو د مرکباتو طب د چا مخه ونیوله تاسې بیخي خبر هم نه یې نن شیخ چې هغه ته کښېني بخاري شریف ته وایي بس کتاب الطب ده هغه دي او دغه دي په طب هېڅ معلومات نه لري دا یو هغه علم ده چې فرض ده یو کتاب هم په طب نه ده کتلی او په دې خبر نه ده چې ورځ تر بلې نه طب د مفرداتو چې د رسول الله طب د زوال سره مخ ده دا که نه طالبانو لاړو که لا نړو امت مسلمه ویده ده که ویښ ویښ ده ویښ ده دا څوک چې ورته وایي بیا وایي ویده وهابیان چې راویښوي وهابیان دی او دوی ویده چې دا حنفیان الله دې دوی په حال رحم